अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तास गोरे बासिन खबर जैम शाहिद जान सेब द खबर सरटी की पति मरगरा मेडिकल कॉलेज की द सामान खरीदारी की द करप्शन इंकशाफ द अफगानिस्तान न पाकिस्तान द गैर मुल्की वसलत स्मकल कौल विसा नाकाम अशवा द खबर तफसील पति मरगरा मेडिकल कॉलेज की द सामान खरीदारी की द करप्शन इंकशाफ द लोयर देर वलसवाली पति मरगरा मेडिकल कॉलेज की द सामान खरीदारी की द करप्शन लातादाद शुआइदुन अफशाशिवी چې دا موضوع صوبایي اسمبلی ته رسېدلې ده. تفصیلاتونه مخکې د تیمرګره میډیکل کالج په جوړولو منظوري 10 کاله مخکې شوې وه، خو تر اوسه پورې د دې کالج تدریسي عمل نه دی شروع شوی. په دې دوران کې د کالج او ټیچینګ هسپتال لپاره خریدل شوي سامان کې غټې پیمانې باندې د غوربورد اطلاعات مخې ته راغلي دي. د صوبایي اسمبلی رکن عبیدالرحمن په دې اړه توجه ورکولو لپاره نوټس جمع کړی دی چې په دې کې ویل شوي چې د میډیکل کالج لپاره د تخنیکي ماهرانو د غیر موجودګۍ کې سامان اخیستل شوی. د رپورټونو له مخې د 1.4 کروڑ روپو مالیت سامان اخیستل شوی، خو نیمونه زیات سامان په موقع کې موجود هم نه دی. د هینډ اینډ ټیک اور کمیټۍ د ابتدایي رپورټ له مخې هم د کرپشن شواهد وړاندې شوي دي. 139 آلاتو کې 83 آلات د ای سی جی ټیکنیشن ته ورکړل شوي، په داسې حال کې چې نور آلات 2 کلاس فورمین ملازمینانو ته ورکړل شوي. سربیري پر دې د 54 میلیونو رپورټ مال یورولوژي آلات فزیکلی ورک شوی دی. عبیدالرحمن مطالبه کړې چې میډیکل کالج پروجیکټ ډایرکټر پخوانی ډي جي صاحب د سامان تسلیمي باور کړی و او ذمه دارانو په خلاف سختې قانوني چارې ترسره شي. د افغانستان نه پاکستان ته د غیر ملکی وسله د سمګل کولو ویسا ناکامه شوه. سکیورټي فورسز په لویو عملیاتو کې د غلام خان بارډر باندې د افغانستان نه پاکستان د وسله سمګل کولو ویسا ناکامه کړه. د سکیورټي سرچینو په وینا د 8 جنوري په ورځ د غلام خان بارډر ټرمینل باندې یو ټرک ودرول شو او تلاشي ترې واخیستل شوه چې په دې کې پټخانې کې پټه شوې غیر ملکي وسله برآمده شوه. د برآمد شوي وسله کې 6 M16 رایفلونه، 300 د M4 رایفلونه میګزینونه او 10,000 نه زیاتې ګولۍ، 9 د کلاشنکوف میګزینونه او 2,500 ګولۍ د لایټ مشین ګن، 200 ګولۍ شاملې دي. سرچینې وایي چې دغه وسله په افغانستان کې د ټرک ډرایور په کیبن کې خفیه طریقې سره پټه شوې وه او د سمګل کولو لپاره خصوصي کمپارټمنټونه جوړ شوي. د فورسز اندیشه دا وه دا وسلې په پاکستان کې د دهشتګردي په عملیاتو کې استعمالیږي. د سکیورټي فورسز په وینا څو ځلې د دهشتګردو ډلو نه غیر ملکي وسله برآمده شوې ده. د بریالي عملیاتو ممکنه دهشتګردۍ سازش ناکامه کړي دي. داسې مزید اپډیټس لپاره باسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.